د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، په تېرې خپرونه کې تاسو واورېدل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم رویه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق له خپلو مخالفینو سره څنګه وو. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته حیواناتو سره د ښه سلوک سپارښتنه کوي چې تاسو انسانان لا پرېږده، عین حیواناتو سره به ښه سلوک کوئ. غوره اخلاق چې د کم انسان په خټه کې واقع شي د هغه د جسم او روح ستره برخه تشکیل کړي، نو هغه تل نرم زړی، نرم خویه او متحمل مزاجه انسان وي. کله چې د انسان کیفیت داسې جوړ شي نو نه یوازې له انسانانو سره بلکې له حیواناتو سره هم نرمي او ښه سلوک کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم سره په یو سفر کې ملګری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صحابه و کرامو په یو ځای کې پړاو واچو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاجت پوره کولو لپاره لږ خوشحاله څو تنه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم یو بڼ او یو باغ ته ورغلل. هلته یوه مرغۍ د خپلو دوو بچیو سره ولیدله. صحابه و کرامو رضی الله عنهم د مرغۍ دواړه بچي راواخیستل. مرغۍ د دوی په سرونو ګرځېدله او د خپلو بچیو د غوښتنې په مخه یې شور جوړ کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی او دا منظره یې ولیدله نو د حال پوښتنه یې وکړه. ویې ویل دې ته د خپلو بچیو له امله چا تکلیف ورکړی، د دې بچي دې ته بیرته ورکړه. وګورئ رحمت للعالمین ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله د هغې مرغۍ سره هم ښه سلوک کوي. هغو صحابه وو چې د هغې دوه بچي اخیستي ول او هغې مرغۍ ته تکلیف رسېدلی و، شور یې جوړ کړی و. رسول الله وایي چې دې ته بیرته د دې بچي ورکړئ، چا دې ته تکلیف ورکړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نرم خوی یوه بڼه دا هم ده چې کله به د مبارک اودس کوه او پیشو به راغله نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به لوښی د هغې په مخ کې کېښود. هغې لوښي نه به هغې پیشو اوبه څښلې. اما ډېری کسان په ډېرو کورنیو کې شته دی چې هغوی له حیواناتو سره ډېر بد سلوک کوي. د هغوی په وهلو او ډبولو باندې د غیر د کم موجب نه لاس پورته کوي. دا زیاتی دی. رسول الله تا ته توصیه کوي چې د حیواناتو زیان رسیو کوه، داسې نه لکه څنګه چې دوی کوي. د مستدرک حدیث دی. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو داسې کس تر څنګ تېرېده چې وزه یې د حلالۍ لپاره په ځمکه څملولې وه. پښې یې پرې نیښې وې او په همدغه حال کې یې چاړه تېره کوله. د چاړه تېره کوله او وزې په چاړې باندې سترګې خښې کړې وې. دې چاړې ته یې کتل
صلی الله علیه وسلم چې پرې نظر ولګېد نو هغه سړي ته سخت په قهر شو او ویې ته دا اوزه څو ځلې وژل غواړي تا ولې د دې د څملولو نه مخکې چاړه نه تېره کوله وګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کله چې تاسو کوم حیوان یا څاروی ذبحه کوئ د هغه د څملولو نه مخکې تاسو چاړه تېره کړئ چې هغه آماده وي د ذبحې دپاره د حیوان د سترګو په مخکې به تاسو چاړه نه تېره کوئ نو له دې امله موږ او تاسو ته پکار ده چې د لوړو اخلاقو نرمي لاسپراخي خوش طبعي او صفا په څېر لوړ او ښکلي صفتونه په خپل ژوند کې اړین لازمي او د خپل شخصیت یوه برخه وګرځوئ او نور مخلوقات خو پرېږده چې له نباتاتو او جماداتو سره هم نرمي او ښه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې د خطبې لوستلو پر وخت د کجورې ډډ سره تکیه کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا وړاندیز وکړي یا رسول الله چې زه تا ته منبر جوړوم په هغه منبر به کښېنې بیا به ته خطبه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي که ته غواړې نو سمه ده جوړې دا حدیث په سنن دارمي کې موجود نو یو منبر یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جوړ کله چې د جمعې ورځ شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته پورته شه نو د کجورې د ونې ډډ د زنګ په څېر په ټنګېدو شه داسې ژړا یې کوله لکه کوچنی چې بېواره ژاړي غږ یې د جومات په ګوټ ګوټ کې خپور شو ځکه هغې کجورې ته به محمد رسول الله تکیه لګوله او خطبه به یې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر څخه راکوز شو او د ونې په چوپ کولو یې لاس پورې او د هغې کجورې په ډډ باندې په مزه مزه لاس کش کوه د کجورې ونې داسې سلګۍ وهلې لکه کوچنی چې بېواره ژاړي او سلګۍ وهي رسول الله صلی الله علیه وسلم د چوپ کولو په مخه په ډډ داسې لاس کش کوه لکه یو څوک چې کوچني ته د چوپ کولو په وخت کې په مینه مینه خوله واړه واړه کوي او راضي کوي تر دې چې ونه چوپ شو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي قسم په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه وسلم ځان یې په لاس کې دی که دغه ونه ما راضي کړې نه وی نو دی به تر قیامته ژړل رسول الله صلی الله رب العزت انسان ته شرف بخښلی خو د دې مطلب دا نه دی چې انسان دې په نورو مخلوقاتو ظلم وکړي نه د دې مطلب دا دی چې هغو سره به ښه رویه او ښه سلوک کوي همدارنګه د ژوند کولو د زرینو اصولو نه یو اصل دا دی چې موږ به د الله لپاره نیتونه سمو یو نیک او ایمان لرونکی انسان یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره له یو کس سره نیک او ښه سلوک کوي او یوازې د الله رب العزت د رضا لپاره له یو بد کس سره اړیکه پرې کوي د ده دا وړ کړنه نه د دنیاوي ګټې لپاره وي او نه هم د کمې وختي مادي ګټې لپاره هغه چې څه ډول سلوک له شتمن سره کوي همغسې سلوک له بېوزله سره هم کوي هغه د سړک په سر د یو جاروکش لپاره هم همدغه سلوک غوره کوي او په لوړپوړه محل کې د یو لوی وزیر او رئیس سره هم همدغه سلوک غوره کوي د خلکو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي خان او غریب ورته یو شان په دې برخه کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه او غوره کړنداره موږ سره شته دی اسلام د انسانیت د تقاضا له مخې ټول انسانان د یو ډول حقوقو حقدار ګڼلي دي په نورو دینونو باندې د اسلام غوراوی او اوچتوالی دا هم دی چې تور او سپین پکې هیڅ ارزښت نه د ترمذي حدیث دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به ما ته په محبوبو او نږدې کسانو کې ستاسو له ډلې څخه هغه کسان هم وي د چا چې اخلاق همدارنګه د مسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې د نیکي په اړه پوښتنه وشوه نو ځواب یې ورکه البر حسن الخلق رسول الله فرمایي نیکي د ښو اخلاقو د نبي کریم صلی الله
علیه وسلم څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې غوښتنه وشوه. کوم خاصیتونه به جنت ته ډېر خلک وي؟ رسول الله ځواب ورکړ تقوی الله و حسن الخلق. د ترمذي حدیث دی له الله څخه ویره او غوره اخلاق. رسول الله ویل ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. دا د ابو داود حدیث د میزان په تله کې د ښو اخلاقو څخه دروند شی بل نشته. او د ابو داود بل حدیث دی رسول الله فرمایي انسان د خپلو ښو اخلاقو له امله د شپې د تل لمونځ کوونکي او د ورځې د روژې نیونکي مرتبه ترلاسه کولی شي. کومه ثواب چې الله هغه کس ته ورکوي چې د شپې تل لمونځ کوي او د ورځې روژه نیسي. که ستا اخلاق ښایسته ول الله رب العزت به ستا د ښو اخلاقو په بدل کې همدغه ثواب تاته درکوي. نو راشه یو وار خپلو اخلاقو ته وګوره چې ستا اخلاق له مور سره څنګه دي، ستا اخلاق له خپل پلار سره څنګه دي، ستا اخلاق د خپلې میرمنې سره څنګه دي، او ستا اخلاق له خپلو ورونو او خویندو سره څنګه دي، او د کورنۍ نه چې راوځې ستا اخلاق په ټولنه کې له نورو وګړو سره څنګه دي. یوه ورځ ام سلمه رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناسته وه. د آخرت او په هغې کې د الله رب العزت د تیار کړي شوو نعمتونو یادونه یې کوله. ام المؤمنین ویل ای د الله رسوله که د یوې ښځې په دنیا کې دوه خاوندان وي، یعنې یو یې مړ شوی وي بیا یې بل کړی وي، ښځه او هغه دواړه جنت ته لاړ شي، نو ښځه به دوی څخه کوم یو ته په لاس ورشي؟ دوه خاوندانې دي، دواړه جنت ته تللي دي، نو جنت کې به دا ښځه چا سره وي؟ محمد رسول الله ځواب ورکړ ښځه به هغه خاوند ته په لاس ورشي د کوم یو چې اخلاقو غوره او ښه وي. دې خبرې سره ام سلمې رضی الله تعالی عنها تعجب وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حیرانتیا ولیده نو ویې ویل ام سلمې د دنیا او آخرت ښېګڼې او غوره اخلاقو ته په برخه دي چې اخلاق دې ښه ول د دنیا او د آخرت ښېګڼې به الله تاته درکړي، خو که اخلاق خراب دنیا کې ذلیله او آخرت کې الله دې موږ د غوره اخلاقو څښتنان کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام سلمې ته وایي د دنیا او آخرت ښېګڼې غوره اخلاقو ته په برخه دي. هو د دنیا او د آخرت ښېګڼې. د دنیا ښېګڼې دا دي چې د انسان د غوره اخلاقو له امله ټول خلک سره مینه او محبت کوي، او د آخرت له ښېګڼو څخه مراد اجر عظیم دی. خو که چیرې انسان د بدو اخلاقو خاوند وي نو هر څه یې بربادیږي. په ټولنه کې به منفور وي، په ټولنه کې به مبغوض وي، او په آخرت کې به هم د اجر عظیم نه محروم وي. یا الله ته موږ د نیکو اخلاقو خاوندان او څښتنان وګرځوه. د مسند احمد حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې د یوې ښځې یادونه وشوه چې فلانکۍ ښځه لمونځ کوي، روژه نیسي، صدقه او خیرات کوي، او همدارنګه چې چیرته د نیکي کار وي دا پکې پوره برخه اخلي، خو هغه بد اخلاقه ده او د خپلو ګاونډیو سره بدزباني او بدژبې کوي. محمد رسول الله ځواب ورکړ هغه مورې که څومره لمنځونه وکړي، څومره روجې ونیسي، څومره صدقات او خیرات وکړي او د خیر په کارونو کې برخه واخلي، چې اخلاق دې سم نه وي الله رب العزت به درنو سخته اوس چې زما خبرې اورې ته وګوره چې ستا اخلاق خاوند سره دې څنګه دي، ستا اخلاق ستا د خاوند د مور و پلار سره څنګه دي، ستا اخلاق د خپلو بچیانو سره څنګه دي، ستا اخلاق د خپلو افغانیانو سره څنګه دي. که اخلاق دې ښه ول د الله رب العزت نه د بښنې امید او هیله لره، او که بد اخلاقې او بد ژبې وي چې څومره منځونه، روجې او صدقات او خیرات وکړي، الله رب العزت به درنه سخته بښنه وکړي. لکه چې تاسو د رسول الله د ښو اخلاقو لپاره د محمد رسول الله مبارک ذات زموږ لپاره اسوې حسنه یعنې غوره نمونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو زیات متحمل مزاج، با اخلاقه،
او نرم خویه نه یوازې دا بلکې په حیا کې له یوې باحیا پیغلې څخه هم ډېر حیاتسار و صادق و امین و د رسول الله د دې اوصافو شاهدي د مؤمنانو وړاندې کافرانو او د صلحاو وړاندې فاسقان هم وکړي بخاري حدیث ده لومړی ځل چې په محمد رسول الله وحی نازل شو او رسول الله کور ته راغی نو خدیجې رضی الله تعالی عنها یې چې الوتی او زیړ رنګ ولید نو د ډاډ ورکولو لپاره یې ویلې قسم په الله الله به تا هیڅکله رسوا نه کړي ځکه ته خپلوي پالي د بېوزلو بوج پورته کوي د بېوسو لاسنیوی کوي میلمه پالنه کوي د ستونزو او کړاوونو په وخت کې د مصیبت ځپلو سره مرسته کوي رښتیا وایي او امانت ادا کوي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاینه او تعریف وکړي او کې ونه کړي الله رب العزت د هغه تعریف او ستاینه په داسې کتاب او په داسې قرآن کې کړې چې تر قیامته به تلاوت کیږي تر قیامته به لوستل کیږي الله فرمایي وانک لعلی خلق عظیم او بېشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لري قرآن کریم د رسول الله اخلاق و نو قرآن د رسول الله اخلاق و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیت واورېده واحسنوا ان الله یحب المحسنین د ښېګڼې لار غوره کړئ بېشکه چې الله رب العزت ښېګڼه کوونکی خوښوي د هر وړوکي او غاټ خان او غریب خپل او پردي سره یې ښېګڼو ته زور ورکړو کله چې په سورت بقره کې دا آیت نازل شه فاعفو واصفحو له عفوې او تېرېدنې نه کار واخلئ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخښنې او تېرېدنې ته ملا وتړله او نورو ملګرو ته هم د دې کار امر وکړه او کله چې د غوږونو سره د قرآن کریم دغه مبارک آیت ولګید وقولو للناس حسنا او خلکو ته ښې خبرې کوئ نو په خپلو خبرو کې ناغوره الفاظو ته ځان چې زما خبرې اورې پلاره وروره خورې او خورې څومره ښېګڼه دې کړې څومره دې د تېرېدنې او د بخښنې نه کار اخیستی او څومره دې خلکو ته ښې خبرې د خپل ورځنۍ خبرې وکړه چې څومره ښې کوي او څومره بدې کوي ځان سره حساب رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لارښود دی د هغه لاره زموږ لاره ده هغه خپل ټول عمر د خلکو په اصلاح او سمونه کې تیر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغام خلکو ته په دومره سختي او ستونزو کې رسولی چې نه یې ورځ لیدله او نه یې شپه بس همدغه لمحو سره چې د الله رب العزت پیغام خلکو ته ورسوي هر ظلم او ستم یې تیر کړ هرې سختۍ ته یې سینه ورکړه خو د الله رب العزت د پیغام په رسونه کې یې سستي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سستي لټي او بېهمتي په نوم څه شی نه پېژانده د خپل ژوند تر وروستیو شېبو یې د حق پیغام خلکو ته رسولی تر دې چې په هډوکو کې زوړوالی ښکاره شو او تر دې چې رسول الله وفات شو زما ګرانه عالمه ګرانه خطیبه او امامه ته ځان ته د انبیاو وارث محمد رسول الله وارث وایي دا څومره د الله رب العزت پیغام د مسلمانانو تر غوږونو رسولی څومره دې د حق په لاره کې سختۍ ګاللې دي او څومره په دې لاره کې ته هڅمند وي او یا ځان ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وارث وایي نه د دین په اشاعت کې او نه د الله رب العزت د پیغام په رسولو کې کوشش کوي بس هدف یې دا وي چې په دې ژوند څنګه تېر کړم شخصي ګټې مې څنګه زیاده لاسته لاړې نه شي او تر پښو لاندې نه شي بیا نو شرف دی چې ځان ته وارث الانبیا ووایي یا دا چې ځان ته وارث الانبیا وایي خو هغه علما چې خلکو ته د الله پیغام او د رسول الله پیغام رسوي د هغه په خلاف باندې خوره پرانیزي د خلکو ذهنونه خرابوي الله ته به څه جواب وایي ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها د رسول الله د زوړوالي ژوند داسې بیانوي د تېر عمري په وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر وخت به ناسته د غوره اخلاقو د خپلولو او د دې سره د علاقې ساتلو یې دا حال و چې ډېر وخت به یې دا دعا کوله اللهم کما احسنت خلقي فاحسن خلقي ای زما رب
ربه لکه څنګه چې تا زما صورت ښکلی پیدا کړی سیرت مې هم ښکلی د مسلم حدیث دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ای زما ربه ما ته د غوره اخلاقو هدایت وکړه د دې لارښودنه هم ته کولی شي او له ما څخه بد اخلاقي لرې کړه دا هم ته له ما څخه لرې کولی شي یوازې د دې خبرې اړتیا ده چې موږ او تاسو اسلام ته د بلنې په لاره کې د محمد رسول الله کړه لاره غوره او خپله کړو د هغه د غوره اخلاقو پیروي وکړو تر څو له اسلام څخه ناخبره خلک هم په حقیقت پوه او د اسلام په کړۍ کې داخل شي نیت مو سم کړئ تر څو خلکو سره ستاسو ښه سلوک د عبادت درجه حاصله کړي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه راد بریالي او کامیاب